په قرآن او سنت باندې عمل پکار دی. نو مونږ ته وښیئ چې د امام ابن حنیفه رحمت الله علیه کوم عمل د سنت خلاف دی چې په هغې مونږ عمل کوو. زما عزتمنو دا اوږده مسله ده ډېره، خو زه بعضې خبرې تا ته بیان کړم. د دې سوال غرض دا دی چې امام صاحب کومه مسله داسې کړې ده چې هغه دین کې نشته دی. دا ډېر زیاتې مسلې دي چې د فقه کې شته او حدیثو کې نه دی راغلي، بلکې د حدیثو خلاف دي. اوله مسله به ته در وښیم چې قرآن کې دي چې زادت ایمان ایمان زیاتېږي. الله فرمایي دا قرآن سره ایمان ډېروي. امام ابو حنیفه نقل دی چې ایمان نه ډېرېږي، او دا ډېر احناف اوس وایي په دې وخت کې په مناظرې بحثونه وکړي چې ایمان کې نه زیادت راځي نه نقصان راځي. قرآن کې دي چې راځي پکې او دوی نه زیاتېږي. نو دا ظاهر د قرآن خلاف مسله ده، که ته منې او که نه منې، د قرآن خلاف ده. خو دې چا ذهن کلاوي که نه کلاوي، خو د قرآن خلاف خبره ده. دا در ورسېده نو چې ته نه منې ته منکر حدیث جوړېږي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د نیاز محمد کونړي عرف من الله پېښوري یو کلیف راته چا راولېږلو، په هغې کې په فقه حنفي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په ذات باندې 4 ګستاخانه بکواسات او اعتراضات کړي دي. د الله پاک په توفیق به زه د دې 4 واړو اعتراضاتو دندان شکن جوابونه درته درکم. اول اعتراض امین الله دا کړی دی چې په قرآن کې د ایمان د زیادت او د نقصان ذکر دی، او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي. ګورې ورونو، د قرآن په آیتونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په ذخیره کې د ایمان د زیادت ذکر شته، لیکن د نقصان ذکر نه په کوم آیات کې شته او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حدیث کې شته. حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې په نصوصو کې د ایمان د نقصان ذکر نشته. فضل الباری یوه مناظره د امین الله د یو دیوبندي عالم سره شوې ده. په مناظره کې هغه دیوبندي عالم هم دغه د زیادت او د نقصان د ایمان په باره کې ورسره مناظره کړې ده. نو زه امین الله ته وایم چې هغه خپله مناظره دې لږ واوره چې څومره لاره یې درنه غلطه کړې. خو ګورې ورونو، دا خبره یاد ساتئ چې په نصوصو کې د نقصان د ایمان ذکر نشته، د زیادت د ایمان ذکر په ډېرو آیتونو په احادیثو کې راغلی دی. په ایمان کې د زیادت مسله، نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي، لا یزید ولا ينقص. او په قرآن کې د ایمان د زیادت ذکر دی. نو امین الله دا اعتراض کوي چې امام صاحب د قرآن نه خلاف کړی دی. خو ګورې ورونو، 4 جواب درته کوم. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو نفس ایمان او تصدیق دی او بل کامل ایمان دی. په آیتونو کې چې د زیادت ذکر راغلی نو هغه په کامل ایمان کې دی. په کامل ایمان کې زیادت او نقصان دواړه راځي، او په نفس ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي. د نفي د نقصان معنا دا ده چې نفس ایمان دا د ایمان ادنا درجه ده، د دې نه د کمی په صورت کې یقین باقی نه پاتې کیږي. او د نفي د زیادت معنا دا ده چې حرمت د خلود فی النار صرف در دې درجې پورې موقوف دی چې نفس ایمان دی، د دې نه اوچته درجه د حرمت د خلود فی النار دپاره موقوف علیه نه د علما پې پوهېږي. نو دی د امام صاحب پسې افترا وکړه چې امام صاحب په ایمان کې زیادت نه مني، امام صاحب په کامل ایمان کې زیادت او نقصان دواړه مني، په نفس ایمان کې چې د تصدیق نه عبارت دی په دې کې زیادت او نقصان نه مني. او په آیات کریمه کې د دې تعین نشته چې زیادت په نفس ایمان کې راځي او په کامل ایمان کې راځي. نو په دې کې د دواړو احتمال دی. په آیات کریمه کې امام صاحب فرمایي چې په نفس ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي، او آیات کریمه کې چې د زیادت ذکر دی نو په هغې کې کامل ایمان مراد دی. نو اوس دلته یو د امام صاحب توجیه ده چې په کامل ایمان کې زیادت او نقصان راځي او په نفس ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي. بل طرف ته د وابیانو توجیه ده، هغوی وایي چې په نفس ایمان کې هم زیادت او نقصان راځي او په کامل ایمان کې هم زیادت او نقصان راځي. نو د امام صاحب د توجیه نه د وابیانو توجیه خلاف ده. خو وابیان خپل توجیه ته د قرآن آیات وایي، ځکه هر وابي د خدای دعوه کوي، هر وابي خپل خبرې ته د قرآن آیات او د پیغمبر علیه السلام حدیث وایي. د امام صاحب توجیه د وابي د توجیه نه خلاف ده، د قرآن د آیات نه د خلاف. دویم، امام صاحب زیادت په ایمان کې مني خو په اعتبار د نور سره مني.
دارنګ امام اعظم صاحب زیادت په ایمان کې مني خو په اعتبار د تفصیل سره مني چې کله په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې دا اعتراض وشو چې ته وایې چې په ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي او په آیات کریمه کې خود زیادت ذکر دی نو امام صاحب ورته وفرمیل چې آمنو بالجمله ثم آمنو بالتفصیل خلاصه دا چې یو مجمل ایمان دی یو مفصل ایمان دی په تفصیلاتو د ایمان کې زیادت راځي خو په مجمل ایمان او په نفسي ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي درېمه توجیه ده چې ګوره دلته زیادت د آیات کریمه کې زیادت په اعتبار د سکینې سره ذکر شوی په اعتبار د آرامدیلۍ سره وابیان وایي چې دا زیادت مطلق دی په اعتبار د آرامدیلۍ سره وي او که په اعتبار د نفسي ایمان سره وي او امام صاحب فرمایي چې نه دلته په اعتبار د آرامدیلۍ او د سکینت سره زیادت مراد دی نو د امام صاحب د توجیه او د وابیانو د توجیه په مابین کې مخالفت راغی خو دلته مشکل دا دی چې وابیان خپلې توجیه ته د قرآن آیات وایي څلورم دا چې ګوره یو زیادت په اعتبار د کم سره دی بل په اعتبار د کیف سره دی امام صاحب فرمایي چې قرآن کې د زیادت ذکر دی خو دا زیادت په اعتبار د کیف سره دی په اعتبار د کم سره نه دی او وابیان وایي چې نه په اعتبار د کیف او د کم دواړو سره دی نو دا د وابیانو توجیه شوه نو د امام صاحب توجیه د وابیانو د توجیه نه خلاف ده خو مشکل دا دی چې وابیان خپلې توجیه ته ما تاسو ته وویلې چې د قرآن آیات او د پیغمبر حدیث وایي توجیه به یې خپله او ور اړی به په الله او د الله په پیغمبر ورونو دا ډېره ګرانه مسله ده کشف الباری جل اول صفحه 594 صفحه 4 تقریبا جل اول صفحه 4 تر صفحه تقریبا شپږ ورقې تقریبا د سلو نمبر اوړي د 94 صفحې نه په دې کې تحقیق شروع دی تقریبا شپږ پاڼې یوازې په دې مسئلې باندې تحقیق دی په دې یوازې علما پوهیږي زه د امین الله یو چالاکي درته وښیم امین الله ته وایم چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره تا ته ګوره په احادیثو د قرآن په آیتونو کې تحقیق ته ګوره امین الله ګورې تاسو یو نقطې ته زه ستاسو توجه راوړم آیات یې پیش کړی دی چې زادتهم ایمانا او دارنګې وایي چې دا مسله د قرآن د امام صاحب دا مسله د قرآن نه خلاف ده اخر کې بیا په امام صاحب حکم لګوي وایي چې تی نه منې نو منکر حدیث جوړېږي ظالمه داسې ووایه چې منکر قرآن جوړېږي ځکه چې پیش کړی دی د قرآن آیات دی او بیا وایم چې دا مسئله د امام صاحب د قرآن نه خلاف ده نو چې د قرآن نه خلاف شي نو بیا خو منکر قرآن کیږي سړی منکر حدیث کیږي خو نه بل امین الله ته زه دا وایم چې دا مسئله د امام صاحب د قرآن نه خلاف نه ده ګوره تاسو ته ما ویلې چې قرآن کې د زیادت ذکر دی چې ایمان کې زیادت راځي امام صاحب هم فرمایي چې په کامل ایمان کې زیادت راځي په اعتبار د نور سره پکې زیادت راځي په اعتبار د تفصیلاتو سره پکې زیادت راځي په اعتبار د سکینې او د آرامدیلۍ سره پکې زیادت راځي په اعتبار د کیف سره پکې زیادت راځي نو څلور زیادت امام صاحب ومنل او قرآن کریم کې هم د زیادت ذکر دی او څلور قسمه زیادت امام صاحب مني نو کوم ځای کې د امام صاحب دا مسله د قرآن نه خلاف ده زه امین الله ته وایم چې داسې وایه چې ستا په نیز او ستا قرآن چې دی هغه د هریچند ابن دیوانچند کتری هندو کتاب دی چې الظفر المبین دی ته هغې ته قرآن وایي دا اعتراض په هغې کې لیکلی شوی دی او په امام صاحب اعتراض کړی دی تا د دې هندو د کتاب نه د اعتراض را نقل کړو الظفر المبین د هغه هندو کتاب دی او د هندو نوم د هریچند ابن دیوانچند کتری د هغه د کتاب نه دغه د کتاب نه د اعتراض را نقل کړی دی نو د ده په نیز باندې قرآن هغه د دې هندو د کتاب دی د الله قرآن نه یادوي د دې هندو د کتاب یادوي ځکه د ټول د هر وابي هره خبره د خدای او د پیغمبر دعوه ده خپله خبره کوي او په الله پاک او د الله په پیغمبر یې ورړي دارنګه په نکاحونو کې د دې مثالونه نبی رسول فرمایلی دي چې د نکاح چې ده په لږو شي باندې کېږي په ډېر باندې مهر که لږ که یو ګوتۍ دې ورکړه دا د لاس که نه چې د 2 روپو هم نه وي په دې باندې نکاح سړی کولی شي امام صاحب چې نه 10 روپۍ ضروري دي که 10 روپو نه کم نه کېږي او حال دا دی چې یم تبتغوا باموالکم لفظ مطلق هم دی قرآن کریم کې چې د اطلاق راغلی همداسې عام احکامو کې داسې پسې ورځه ډېر زیات په نکاح کې د الله رسول فرمایلي دي چې مټیزه ښځه چې د هغې نکاح غلطه ده لا نکاح الا بولي څه ته وایي د مټیزې ښځې نکاح نه کېږي یو ښځه مټیزه خو تاسو پېژنئ ټول پښتانې که نه چې وتښتېدله د پلار او د ورور د اجازې نه بغیر د چا سې نکاح وکړله نو د دې دا نکاح نه ده دا زنا ده په نکاح باطل نکاح باطله ده باطله ده درې ځلې ویلی شوي
فقه حنفي کې دا دي کې نکاح دسې وکړل نو دا ښه کار یې ونه کړو نکاح کېږي ولی اعتراض پې کولی شي که غلط سړي سره نکاح کړو ماته دي کول او که ښه سړي سره کړی نه دي ماتې وشوله خیر ده نو ګوره حدیث کې وایي چې نکاح نه کېږي د مټې د ښځې فقه حنفي کې دا چې کېږي نو ګوره دا د حدیثو خلاف مسلې دي چې بل طرف ته صحیح حدیث هم نشته دا به نه وي چې عایشې ځان خپله ورېرې ورکړې وې نه هغې خپلې ورېرې نه دي ورکړي هغې جرګه کړې وه د جرګې مسله ده هغه فإن المرأة لا تري عقد النکاح عایشې ځان وایي چې زنانه عقد نکاح نشي کولی مبهقي کې حدیث راځي الغرض که دا باب داسې کلاو کړو داسې نور ډېر ډېر مثالونه دي بېشماره لکه نکاح الشغار تاسو سوال لیکلی نکاح د شغار د بدل ناروا ده او فقه حنفي کې دا دي که چا وکړله خیر د مهر د مقرر کې وبه شي دا د حدیث خلاف مسله ده لا شغاره فی الاسلام اسلام کې د بدل نکاح نشته دویم اعتراض نیاز محمد کونړي په مقدار د مهر کې کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام امین الله داسې وایي زه د منافقت درته ذکر کم او بیا زما چیلنج واوره امین الله وای نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نکاح په لږ شي باندې هم کیږي او په ډیر باندې هم کیږي تاسو د الفاظو ته متوجي شئ امدا د الفاظ دي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نکاح په لږ شي باندې هم کیږي او په ډیر باندې هم کیږي حالان کې لعنت الله علی الکاذبین دا د کوم حدیث معنا ده نبی علیہ السلام په کوم ځای کې فرمایلی دي چې دا نکاح چې د په لږ شي باندې هم کیږي او په ډیر شي باندې هم کیږي کدا الفاظ دی ماته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا د کوم صحابینه ثابت کړو زه به تا ته 1 کروڑ دینار انعام درکم دا 1 کروڑ دینار د دې وجه نه یادوم بعضې وابیان وایي چې ته خو ډېر غریب یې تا سره خو څه نشته دوی پیدا کولی نه شي زما په دې اعتماد او یقین دی چې د دوی پلار هم نشي پیدا کولی دا په پیغمبر علیه السلام تهمت تړي پیغمبر علیه السلام هیڅکله نه دی ویلي چې نکاح په لږ شي باندې هم کیږي او په ډېر باندې هم کیږي دا دومره دروغ دي چې یهودو به هم د خپل موسی علیه السلام پورې دومره دروغ نه ویلي دا داسې دروغ دي چې عیسویانو هم د خپل پیغمبر عیسی علیه السلام پورې دومره دروغ نه ویلي دا دومره دروغ دي چې سیکانو هم دومره دروغ د خپل سیکانو دومره دروغ نه دی ویلي او دا دومره دروغ دي چې قادیانانو به هم دومره نه ویلي لکه دا ظالم چې ډېرې په بېباکۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې تهمت تړي تاسو د الفاظو ته سوچ وکئ د الفاظ دا دي و چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې نکاح په لږ شي باندې هم کیږي او په ډېر باندې هم کیږي دا الفاظ په دې الفاظو نه ماته حدیث پیدا کی دا الفاظ د کوم حدیث معنا ده د احنافو یو څو دلایل به درته ذکر کړم یو لوی حدیث دی اول دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا مهر دون 10 دراهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 10 روپو نه کم مهر نشته بهقی کتاب الصداق باب ما يجوز ان يكون مهرا جلد صفحه 200 او 40 ده په دې حدیث د مبشر ابن عبید او د حجاج ابن ارطوات لوجه د ضعف الزام لګیدلی دی لیکن شیخ الاسلام ابن الهمام رحمه الله فرمایي چې انه بهذا الاسناد حسن ولا اقل منه فتح القدیر فصل في الكفاءة دا سند حسن دی او د حسن د مرتبې نه کمیږي دویم دلیل د حضرت علی رضی الله عنه اثر دی چې لا مهر اقل من 10 دراهم دار قطنی جلد 3 صفحه 200 او 45 باب المهر حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د 10 درهم نه کم مهر نشته او دریم دلیل الله پاک فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم دلته لفظ د فرض په دې خبره دلالت کوي چې د مهر مقدار شرعا مقرر دی خو په قرآن او د احادیثو په ټوله ذخیره کې یوازې د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث دی چې د مهر مقدار پکې مروي دی دا مسئله ډیر تحقیق غواړي خو ما درته اجمالا ذکر کړه د منافقت در ښکاره کولو دپاره مې یو 3 دلایل درته ذکر کړه د امین الله د دلیل نه جواب دا دی د حضرت سهل ابن سعد واقعه ذکر کړې ده چې په هغې کې راغلي دي فلتمس ولو خاتما من حدید ولټوه ولو که یو ګوتمۍ د وسپنو نه نو د وسپنې ګوتمۍ نو په هغې باندې وایي نکاح شوې ده ګوره دا د وسپنې د ګوتمۍ ذکر چې راغلی دی په دې کې دا تعین نشته چې دا د مهر معجل په طریقه دی که د مهر مؤجل په طریقه دی او که د تحفې په طریقه دی په دې کې د مهروالي تعین نشته نو احناف وایي د احادیثو د تطبیق د وجه نه دا وایي چې په دې حدیث کې فلتمس ولو خاتما من حدید د مهر معجل او یا د تحفې ذکر دی په دې حدیث کې د مهر پوره مهر ذکر نه دی پوره مهر 10 درهمه دی دریمه مسله
د لامزه بن نیاز محمد کونړي هغه د لا نکاح الا بولی پیش کړی ده چې بغیر د ولی نه بعبارت النساء د ښځو په عبارت باندې نکاح منعقده کیږي که نه منعقده کیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ښځه په خپل عبارت باندې نکاح په خپله نکاح په خپله منعقده کولی شي بغیر د ولی نه نکاح جایزه ده. دا مسله ډیره تفصیلي مسله ده خو زه به د الله پاک په توفیق باندې د امام صاحب دپاره 10 دلایل درته ذکر کړم په نن درس کې. ما سره غیر متناهي دلایل دي خو ستاسو د تسلی دپاره به 10 دلایل درته ذکر کړم. په قرآن کریم کې اولیاء ته خطاب دی. الله پاک فرمایي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. د دې آیات نه په دوو طریقو باندې استدلال کیږي، یو په اشاره النص او یو په عبارت النص. ګوره ان ينكحن ازواجهن، الله پاک فرمایي چې تاسو دا ښځې مه منع کوئ. ان ينكحن ازواجهن چې دا د خپلو خاوندانو سره نکاحګانې وکړي. ان ينكحن ازواجهن د نکاح نسبت د ښځو ته کړی دی. ان ينكحن ازواجهن، نو چې د نکاح نسبت ښځو ته کړی دی نو د نکاح تړل په اصل ورته عبارت النساء دی، نو د ښځو په عبارت باندې منعقده کیږي. ان ينكحن ازواجهن. دویم دا په عبارت النص کې الله پاک اولیاء صراحتا منع کړه چې تاسو دا ښځې مه منع کوئ چې دوی د چا سره نکاح کوي نو د دې نه مه منع کوئ. فلا تعدلوهن ایها الاولیاء، ای اولیاء دا ښځې مه منع کوئ چې دوی د خپلو خاوندانو سره نکاح وکړي. په دې آیات کې دوه طریقې د استدلال وي. دویم دلیل الله پاک فرمایي فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. د دې مطلب دا دی چې په عدت ختمېدو سره ښځې د خپل نکاح په معامله کې اختیارمند دي او د فعلن فی انفسهن الفاظ صراحتا دا خبره ښکاره کوي چې نکاح د ښځې فعل دی او د دې په عبارت سره منعقده کیږي. دریم دلیل الله پاک فرمایي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. په دې کې د نکاح نسبت ښځو ته شوی دی. د اشاره النص په طریقه باندې دا خبره ترې ښکاره کیږي چې په عبارت د ښځو سره نکاح منعقده کیدی شي. څلورم دلیل، دا 3 آیات مې درته پیش کړه. څلورم دلیل په موطا امام مالک کې حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان. لوی حدیث دی. سبيعة الأسلمية کونډه شوه او بیا یې 15 ورځې بعد بچی پیدا شو. بیا 2 کسه د طلب د واده دپاره ورپسې راغله. احدهما شاب والآخر کهل. یو ځوان بل بوډا و، خو د دې میلان د دې ځوان طرف ته و. دې بوډا ورته ویلې چې لم تحلي بعدو، تر اوسه پورې ته د عدت نه وتلې نه یې. د ده مطلب دا و چې که د دې ښځې خاندان او اولیاء راشي نو کیدی شي زما طرف ته ترغیب د نکاح ورکړي. د حدیث الفاظو ته سوچ کوئ. فجاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم فذکرت له ذلك. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او دا واقعه ورته ذکر کړه. په حدیث کې الفاظ داسې دي وکانه اهله غیبا. د دې اهل او اولیاء چې غایب په سفر باندې تللي نو دې د واقعه پیغمبر علیه السلام ته ذکر کړه. فقال قد حللت فانكحي من شئت. ته حلاله شوې فانكحي من شئت، نو چې د چا سره دې زړه غواړي د هغه سره نکاح وکړه. موطا امام مالک کې دا حدیث دی فانكحي من شئت. دارنګې په صحیح البخاري کې جلد 2 صفحه 268 باب النکاح بغیر ولین. په دې کې یو روایت دی چې یوې ښځې خپل نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت وکړو او د یو صحابي په درخواست کې د هغې صحابي سره د دې بیبي نکاح وتړله. نو ګوره په دې واقعه کې د ښځې هیڅ یو ولی موجود نه و او پیغمبر علیه السلام په نکاح باندې ورکړه. دارنګې ام سلمې رضی الله عنها سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کوله نو یوازې د ام سلمې رضی الله عنها نابالغ زوی و او نور اولیاء نه و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح وکړه. دارنګې د صحابو مشهور روایت دی چې عن ابن عباس ان النبي صلی الله علیه وسلم قال الایم احق بنفسها من ولیها. بلا زوجه ښځه چې ده دا په خپل نفس باندې ډیره حقداره ده د ولی په نسبت. نو د ولی په نسبت باندې ښځه ډیره حقداره ده چې خپل ځان چاته په نکاح باندې ورکړي. دارنګې په کنز العمال کې روایت دی
چې حضرت علي به بغیر د ولی نه د نکاح کولو په تاکید سره منع کوله، خو که داسې نکاح به وشوه نو بیا به یې نافظه ګرځوله. کان علی اذا رفع الیه رجل تزوج امرأة بغیر ولی فدخل بها امضاه. کنز العمال جلد 12 صفحه 502 رقم 45,215. نو حضرت علی به بغیر د ولی نه چې کومه نکاح شوې وه هغه به یې نافظه ګرځوله. دارنګې عن سعید بن المسیب قال قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب فرمایي چې ښځه دې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح نه کوي، او زرای من اهلها، او یا د زرای د خپل اهل نه د هغې بغیر د اجازت نه دې نکاح نه کوي، والسلطان او بغیر د بادشاه د اجازت نه دې نکاح نه کوي. ګوره دلته د زرای ذکر هم وشو، اگر چې دا ولی نه دی خو د دې په مشوره دې بیا نکاح کوي. لسم دلیل هم درته ذکر کوم، په طحاوي کې روایت دی چې حضرت عایشې رضی الله عنها د خپلې ورېرې حفصې بنت عبدالرحمن ابن ابي بکر د دې نکاح د دې د پلار په موجودګۍ کې بغیر د پلار د موجودګۍ نه، پلار یې نه و، د منذر ابن زبیر سره د دې نکاح وتړله. دا نکاح هم بغیر د ولی نه و، ولی نه و، او حضرت عایشې رضی الله عنها دا نکاح وتړله. امین الله چې کوم حدیث پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې بغیر د ولی نه نکاح وکړي نو فنکاحها باطل باطل باطل. دا ګوره د ابن جریج عن سلیمان ابن موسی عن الزهري په طریقه سره مروي دی، او په خپله ابن جریج بیا فرمایي ثم لقیت الزهري فسألته فانکره کما نقل الترمذي فی الباب. همدا حدیث په ترمذي کې چې ذکر شوی، تاسو ورونو په ترمذي کې ورپسې وګورئ، ترمذي کې وروسته د دې حدیث پسې لیکلی دي چې ابن جریج فرمایي د دې حدیث راوي فرمایي ثم لقیت الزهري فسألته فانکره، بیا زه د زهري سره ملاقات شوم، ما د دې حدیث په باره کې ترېنه تپوس وکړو، نو هغه دا حدیث ناشنا وګڼلو، دا حدیث ورته بیخي یاد نه و. کما نقل الترمذي فی الباب، په همدې باب کې ترمذي ورپسې وګورئ. دا هم ډېر تحقیق دی، خو ستاسو د تسلی دپاره مې فی الجمله څلور غوندې تحقیق درته وکړو. څلورمه مسله یې د شغار ذکر کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا شغار فی الاسلام، شغار په اسلام کې نشته، یعنی بدل په اسلام کې نشته. او د احنافو په نیز د بدل نکاح جایزه ده. ګوري ورونو د شغار تعریف زده کوي، کوم چې د شغار تعریف دی د دې تعریف مطابق احناف نکاح ته ناجایزه وایي. ګوره د شغار تعریف درته ذکر کوم، هو نکاح معروف فی الجاهلیة، دا مشهوره نکاح وه په جاهلیت کې. کان یقول الرجل للرجل، یو سړي به بل سړي ته ویلې شاغرني یعنی زوجني اختک او بنتک، ما ته د خپله خور یا لور په نکاح راکه، او من تلی امرها، یا داسې څوک راته په نکاح راکه چې تی د امر ولی یعنی تی ولی، حتی ازوجک اختی، تر دې چې زه تا ته په نکاح خپله خور درکم، او بنتي، او من الی امرها، ولا یکون بینهما مهر، او د دواړو په مابین کې به مهر نه و. نو ګوره دا شغار دې ته وایي چې بغیر د مهر نه نکاح، ويكون بزع كل واحد منهما في مقابلة بزع الأخرى، د یوې بزعه به د بلې بزعې په مقابله کې وه. وقیل له شغار کذا في النهایة لابن الاسیر جلد 2 صفحه 402. نو چې مهر پکې نه مقرر شوی، صرف یوه ښځه د بلې ښځې بدلي، دې نکاح ته احناف جایز نه وایي. که داسې نکاح چا وکړه نو بغیر د مهر نه دا نکاح وشوه، بغیر د مهر نه دا نکاح ده. لکه مهر چې پکې مسما نه وي، او چې مهر پکې مسما نه وي هلته مهر مثل واجبېږي، او چې مهر مثل راشي نو بیا شغار نه پاتې کېږي. د احنافو دلیل دا دی، د احنافو په نیز باندې دا د اصولو مسله ده چې نهي د افعالو شرعیو نه د منهي عنهو د مشروعیت تقاضا کوي. د دې وجې نه دا نکاح صحیح ده، خو دا یوه بزعه او یوه ښځه به د بلې ښځې بدل نه وي، بلکې د هرې یوې دپاره به مهر مثل مقرریږي.